پیغمبر لرو ښکلی مصطفی پیغمبر لرو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینوال هلمند ولایت ندالي ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. زما یې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده محترم اجمولي صاحب چې یو سړی راولاړ شي پر چپه لاس باندې ورغوي باندې پر نکروزو الله پاک نوم ولیکي، آیا د دې ګناه به څومره یې؟ دوهمه پوښتنه مې دا ده محترم اجمولي صاحب که یو څوک راولاړ شي سر وښکنځي یا دین وښکنځي یا ستا بزرګ یا بزرګ وښکنځي دې ته به څومره ګناه یې؟ د تای په خلق ز سردار دو جهان یما مولای په ګټون زلی بنینا یما نبی آخر زمان یما مولای په ګټون زلی بنینا یما. اصلا ګرانه وروره د نارینهو لپاره د نکریزو استعمال د حرام دی. نارینه نشي کولی چې په خپل لاسونو کې او په خپلو پښو کې بغیر د ضرورت نه هغه نکریزې ولګوي. دا خو لا پرېږده چې بیا په خپل لاس کې او په چپ لاس کې هلته د الله یا د الله د رسول نوم ولیکي او هغه باندې بیا استنجام کیږي او په هر ځای کې استعمالیږي. دا خو حرام تر حرام دی. او د دین اسلام تشکنځل کول یا د اسلام مقدساتو تشکنځل کول انسان کفر ته رسوي، انسان د اسلام د دایرې نه وباسي. نو باید چې زموږ مسلمانان ورونه او خویندې دې مسایلو ته په جدي توګه باندې متوجه اوسیږي، کفري الفاظ استعمال نه کړي، ځکه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې هغه فرمایي زما په امت به داسې حال راشي چې سهار ته به مسلمان ماښام به کافر وي، ماښام به مسلمان وي سهار ته به کافر وي. نن هغه ورځ ده چې موږ او تاسو په خپله سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې زمونږ خویندو او ورونو ټولو ته د نیکو هدایت وکړي. نو قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، ملتیا مو وکړئ. د دیوبند علما د نبي وارثان شوشونکي د رحمان څراغان د دیوبند علما د دیوبند علما د نبي وارثان شوشونکي د رحمان څراغان د دیوبند علما و خادم د اسلام قسمانو دوی هم یو قطب الزمان ورشي ومحمود وبنبي لكسور زلام خليل سالم دوري استعلم ودد عزيز رحمن مطي وحكيم دعمت قران أشرف تنبي مجاجد الملة أنور شام كشميري مفسر القرآن وشجير عثماني وأكل دنالي قران حسين مدني مجاهد ودوخ عبيد الله زنزي دوبان افتخار كفايات هلالي وداعي تبابن إلياس إهلالي استرعالي ورنالي وزفر عثماني سليمان وداوي وعلي دا زمان شوشونكي دا دیوبند علما دا نبي ورثان شوشونكي دا